چې کله د یو زنانه مهر کم وي یاره جي دا کور والا باندې بوج و ځکه یې څه خلکو له ورکړی دا څه مهر څه خیال یې نه دی ساتلی وغیره. په پاکستان کې څومره د غریبانانو جینکۍ ای په کورونو کې ناست دي، غریبانانې بوډۍ شوې لیکن هغې ته رشته نه میلاویږي. ډېرو زنانو خودکشۍ نیکلي دي، ډېر هلکانو جینکو خپل خاندانونه بې عزته کړل. ولې د دې رسوماتو د وجې نه چې رسم غلط رسم دی، نکاح سمه نشي کولی، پلار وله نه کوي، بس ایسته د چا سره وتښتېږي یا هلک چې کوم دی پردۍ جینۍ وتښتوي، ټول خاندان وشرموي، په شرمونو باندې په ذلت سره مخامخ کي، د سترګو د غړېدو نه یې وباسي. دا د دې رسمونو په وجه باندې ډېره غوره نکاح، ډېره بهترینه نکاح، آسانه نکاح ده چې باید کې رسم رواج چې کوم هندوانه رسم دی، کم د کفارو رسمونه دي، هغه رسم چې په کومه نکاح کې نه دا بهترینه نکاح ده. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. تیره جمعه کې موږ د دې مسلې وضاحت کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او د صحابه کرامو ژوند د په ښادو کې او په غمونو کې ډېر ساده ژوند و. تکلفات د یې په دې ژوند کې نه وو. زموږ په دې ژوند کې په دې ښادو کې او په دې غمونو کې، په تپوسونو کې، په نور احوالو کې ډېره تنګي راغلې ده، ډېره پریشاني راغلې ده. دا د څه وجې نه راغلې ده؟ اصل کې زمونږ د معاشرې ته د غیر مسلمو د هغې رسومات، د یې رواجونه او د هغې عادتونه هغه داخل شول. خاص کر زمونږ دا قوم چې دی په دې کې د هندوانو دا رسمونه ډېر زیات راغلي دي او د هغې په وجه باندې ډېر خلک څه په حرامو کې واقع شول او څه په پریشانو کې واقع شوي دي. که چېرته موږ د نبي صلی الله علیه وسلم دا سنت دا په تمام زندګۍ کې اختیار کړي وي، په غم کې او په ښادۍ کې او د ژوند په ټولو شعبو کې، موږ به چېرته هم پریشانه شوي نه وی. زموږ دا ژوند به تنګ نه وی، خو موږ په خپل زور باندې دا ژوند خپل تنګ کړی دی. موږ نن بحث د دې متعلق کوو چې زمونږ په دې ښادو کې کوم رسمونه دي چې هغه د هندوانو نه موږ ته پاتې شوي دي او د یې په وجه باندې نن سبا رشته کول، واده کول خپل زوی له یا لور چاله ورکول ډېر مشکل ګرځېدلي دي. ځینې غریبانان داسې دي چې هغې خپل لور چاله نشي ورکولی، په دې وجه باندې چې هغې د خپل لور د هغې خرچ د رخصتۍ هغه نشي برداشت کولی، او ځینې خلک هغې خپلو زامنو له ودونه نشي کولی، په دې وجه چې غریب په هغه باندې مهر دومره کېښودلی شي چې هغه د برداشت نه بار یا د وس نه بار یې بیا. قرآن موږ ته په دې باب کې څه وایي؟ قرآن موږ ته څه حکم راکوي؟ قرآن موږ ته دا حکم راکوي چې تاسو د تبذیر نه کار مه اخلئ، د اسراف نه کار مه اخلئ. څومره چې ستاسو حاجات دي، ضروريات دي، هغه پوره کوئ په خپل مالونو باندې، لیکن د ضرورت نه زیاتی مال خرج کول دا ګناه ده، دا ناروا کار دی. الله د مؤمنانو صفت ذکر کوي. مؤمنانو باره کې الله څه وایي؟ والذین اذا انفقوا، مؤمنان هغه خلک دی چې کله دی خرج کوي، لم یسرفوا، اسراف هم نه کوي، ولم یقتروا، بخل هم نه کوي، وکان بین ذلک قواما، د دې په دې منځ کې بس گزارحال ژوند تیری او برابر خرچه کوي. دا د مؤمنانو صفت دی. اوس راشي زمونږ د ښادو ته وګورئ. زمونږ په دې ښادو کې چې کوم رسومات راغلي دي، پای کې یا زمونږ نه تبذیر کیږي یا پکې زمونږ نه اسراف کیږي. او تبذیر وایي څه ته؟ تېره جمعه کې لږ وضاحت موږ دا یې کړی و. تبذیر وایي دې ته چې په ناحق باندې مال خرج کړي، کم یو محل هغه د خرج نه دی او ته پکې مال خرج کړې، دغه د تبذیر ویلې کېدلی شي. بې ځایه خرج ورته موږ ویو.
لکه پیسې دا په شراب باندې ورکول، په چرسو باندې پیسې ورکول، په نشو تماشو باندې پیسې ورکول، دا ټول په تبذیر کې راځي. او قرآن کې الله فرمایلی مخکې موږ ذکر کړي وآت ذی القربى حقه والمسکین، خپلوانو ته خپل حق ورکه، مسکین ته ورکه، وابن السبیل مسافر ته ورکه، ولا تبذر تبذیرا، بیزے خرچ کرے ونه کی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کم خلق چې هغې بیزے خرچ کی دا شیطانانو رونه دي. وکان الشیطان لربه کفورا، او شیطان خود خپل رب نه ناشکر ایتام ناشکر کوي. داري شریعت موږ ته دا وایي درمیان روي کوي. کم خلق چې په دې خادو کې هغې اسراف نه کاروالی، تبذیر نه کاروالی، بیا وروسته پیمانه نارز میں کہو چې یا زمنګ په دې خادو کې تبذیر وي، بیزے مال خرچ کو، ډمان راولو منګه، تماشې کو، پای پیسې ورکو. او ځینې خلک هغې پکې خپلو یارانو دوستان له پکې شراب هم راوړي. باقاعده چې تاسو وګورئ نن زموږ په دې ملک کې ډېر ودونه شته د غټو خلکو، د افسرانو، سرکاري خلک هم پکې دي، نور خلک هم پکې دي چې کله هغې ودونه کوي نو باقاعده شراب راغواړي خپل یارانو دوستانو دپاره. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده څوک چې ایمان لري په الله باندې، په ورځ د آخرت باندې، په هغه دسترخوان به نه کښېني چې په کوم کې شراب هلته ګرځي راګرځي. حدیث ته مسند احمد کې راغلی دي. او یا زموږ په دې خادو کې اسراف وي، خرچ کول جایز وي لیکن د حد نه سیوا وکړي. موږ لکه دا وروسته موږ وضاحت کوو نو بیا خلک خپوي، اسراف وکړي، تبذیر وکړي، نو وروسته خلک خپوي، قرضونه پې اوښتلي، کله بیا ځمکې خرڅوي، کله بیا دوکانونه خرڅوي، کله بیا یو شی خرڅوي، کله بل شی خرڅوي. یا جي قرض را باندې اوښتلی، قرض را باندې ځکه اوښتلی چې تا د حد نه تجاوز کړی، حدود شرعیه تا کراس کړي. نو الله ځکه فرمایي ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لاس تی بالکل تړم، بخل به هم نه کې چې 1 روپۍ نه خرچ کې، او لاس تی مه کولاوهه کل البسط، په پوره کولاوهلو سره چې خرچ ته حد نه زیات کې، تجاوز کې، فتقعد ملوما محسورا. بیا ملامت خلک به هم دې ملامته کوي، په خپله مستومانه پریشانه به چې ولې مې دومره پیسې خرچ کولې. اوس ځمکه خرڅو به قیمتي شی دی. زما وروڼو نکاحګانې رشتے کول دا شریعت حکم دی. ژوند د دې نه بغیر تیریږي نه. دا دنیا چې آباد هم د په دې رشتو باندې آباده ده، لیکن کمې رشتې برکتي دي